پاکستان کې د افغان ماشومانو یو شمېر ښوونځي وتړل شول. په پاکستان کې د افغان ماشومانو لپاره یو شمېر ښوونځي پرون په داسې حال کې وتړل شول چې کورنۍ له پاکستان څخه د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اسلام آباد د هغو 1.7 میلیون افغانانو د نیولو عملیات پیل کړي چې وایي په پاکستان کې په ناقانونه توګه ژوند کوي. پاکستان دغو افغانانو ته خبرداری ورکړې که تر سبا ورځې په خپله خوښه له دغه هیواد څخه ونه وځي نو په زور به وشړل شي. یو سرښوونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي په اسلام آباد او ورڅیرمه ښار راولپنډۍ کې 15 ښوونځي پرون وتړل شول. ښوونکو ویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو وړاندې د پولیسو له ویرې چې بې اسنادو او همدارنګه د کډوالۍ قانوني سند لرونکي افغانان نیسي زده کوونکي ویرېدلي وو له خپلو کورونو نه وتل چې له امله یې په ښوونځیو کې د حاضرۍ کچه 15% کمه شوې وه.